قضا کیږي نو ته به څه کوې ورسره ته به یې په لاره وکړې او مطلب دا دی د ما د خبرې چې زر ده هغوی به د پیغمبر مقصد دا و چې بل کار مه کوې زر دی دا نه چې مونځ قضا کوې هغوی په لاره مونځ وکړو بیا لاړل چې رسول الله مبارک راغی وی صاحب نیمو خلکو هغه چلو که نیم دا چلو که تا وی مونځ هلته ورسوې نیمو قضا که خو هلته ورسو او نیمو وی چې د پیغمبر مبارک دا مطلب نه دی چې مونځ قضا کوې هغه مطلب تلواره وه نو بس په تلواره رالو مونځ ولې قضا کړو حضور پاک د دواړو ته وی ټیک کارم کړی دی سم نشته موږ طالبانو ته یو د حدیث په ظاهر عمل وکړه یو یې په باطن عمل وکړه لکل آیت منها ظهر و بطن بس خبر خلاص دین خو الله ډېر فراخه موږ له راکړی دین کې ډېر وسعت دی یو باید لګیا لوډ سپیکر باندې لګیا دي دغه مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې او بعضې بیا ناستي د دین دشمنان دې ته ناستي بیا د دین دشمنان بعضې پټکي هم تړي یو پکې پټکې تړلې غټ شیخ الاسلام دی نامه هم راګیره ده اوره پټکې هم تړلې دی غټ شیخ الاسلام دی نامه هم راګیره هم ده او شکل ته چې ته ګورې نو 15 او یا زره کافران به پرې روزانه مسلمانان کېږي هغه صرف دې ته ناست دی چې یو ملا بل پسې ویلې ده هغه خبره نشر کوي وګوره که نه دا ملا کې دا چل دی دقه مولیانو پسې نښه دی چې دا یو ملا بل پسې وي بل پسې وي بل پسې وي دې ته ناست دی چې خلکو ته دا خبرې ور ورسوي او خلکو ته وښیي وګورئ مولیانو ته که نه دا مولا داسې دی دا هغه بلو پسې لګیا دی ګوره که نه دې مولا ته کنځل کوي ګوره که نه دې مولا کې دا عیب دی بل ورپسې لګیا دی هغه مولیان خلکو ته بدنامولو کوشش کوي او مایکونه ورته لګېدلي دجالي فتنې دي دجالي فتنې اخلاقیات چا کې نشته ما ته یو سړي کنځل وکړل نو ته به هغه په لوډ سپیکر وایې چې پلان کې ته چا کنځل وکړل هغه پوه کوې مه کوه دا کنځل کور ته ورته لاړ شه نو ته نیټ ته خېجې نو وایې پلان کې ورته کنځل وکړله وایه دا کنځل یې وایي دا دي های کنځل خوره ظالمه دا اخلاقیات په مونږ کې نشته مخه پکېږي شو یو خبره درته کوم مایوسیبه نه کو مایوسیبه نه کو شکر الحمدلله پرون مې نن هم درته وایم د خدای فضل دی ډېر خلک داسې دي چې هغوی د رسول الله مبارک که 100% نه په 50 او په 50% اخلاقیاتو برابر دی الحمدلله که دلته خلک لګیا دي مولیانو پسې کنځلې کوي ورشه د دنیا خلک دي چې هغوی د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړل دومره عالمان پخوانو په کلو کې لکه اوس چې څونه پیدا دي دومره قاریان لکه دا اوس چې دي دومره حافظان لکه دا اوس چې دي یو قاري صاحب شاګرد نه مې تپوس وکړو مخکنۍ خبره ده هلکه مې ختم دی په تراوو کې وکوي او مې د سره فاتحو وی مونږ خو په شپږ کسه ختم وکړو په شپږ کسه په تراوو کې ختم یو وی کسان ګڼو نمبر هم نه راته نو الحمدلله په دې کلي کې دا ظفرخان لالا ناست دی دا حاجي صاحب ناست دی مخامخ راته زمونږ په تورنګزو کې 2 حافظان حبیب الرحمن حافظ صاحب او د قاسم خیل حافظ صاحب اسرائیل حافظ صاحب دا 2 حافظان ماته او دا به مکسر بارو نو دلته یو بل د جوری حافظ صاحب هغه به ختم کو حافظان نو راشه نن زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی نو که دې خوا دین دشمني شروع ده اخوا دین په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز او دا خلق چې دا نن مولیان سپکوي او دا خبرې نیټونو له ورکوي او خلق په مولیانو بې اعتماده کوي او دا یو بل پسې لګیا دي دا یو ګنده هوا ده دا راله او تیره به شي انشاءالله العزیز غلبه د باطل نی غلبه د چا وي وایه د حقي خو مونږ خو به وایو که نه چې اخلاق ښه کې او دا بیان چې زه کوم یوازې تاسو ته نه کوم ځان ته هم کوم زه د الله نه هم دا سوال کوم چې الله مال هم ښه خوی راکړي هغه خوی چې د رسول الله مبارک خوی ده ابو سفیان هغه کافر و صاحب چې د مکې سردار دا ورست د مکې سردار دی د کافرانو په جنگ احد کې غزوه احد کې ورته وایي او یا صحابه چې شهیدان شو او د رسول الله مبارک تر د حضرت حمزه وجود چور چور شو پوز او غوږونه اوس د الغابي لیکلي دا ته کټ شو د دغه جنگ د کافرانو سردار څوک دی ابو سفیان او بیا وروسته په خندق کې غزوه خندق کې چې 10,000 کسان رالل او په مدینه حمله وکړه او نیت یې دا و چې مسلمانان سره د رسول الله مبارک به ختمو د کافرانو سردار څوک دی دغه ابو سفیان مکمل سردار
او بیا چې رسول الله مبارک مکې ته ته او په حدیبیه کې منې کو چې نه به راځې او صلح وشوه دا چا منې که سردار څوک و ابو سفیان صحابه به ورته خوټ کېدل چې خدای دې به موږ له کوم دی په ګوتو راځي دی خو موږ پسې مدینې ته موږ خو دنه هجرت وکړه کور هم درته پرېښو وطن هم درته پرېښو څاروي هم درته پرېښودل ځمکې هم درته پرېښودل ډک کورونه هم درته پرېښودل او مدینې ته رالو نو د خدای بنده بیا هم دنه نه خلاصېږي خو چې کله د فتح د مکې وشوه رسول الله مبارک روان شو 10,000 لښکر د مسلمانانو دی او مکې ته نږدې شو نو هغوی ته اطلاع ورسېدله چې مسلمانان روان دي په مقام لکه دغه ابو سفیان راووت د سره د یو دوه ملګرو چې څنګه راووته چې ګوره معلومات اخلو چې واقعي دا خبره رښتیا د مسلمانان په مکه چړی کوي حمله کوي او که دروغه ده چې رالل یو ځای کې روان دي ګوري یو ځای کې اور بلیږي لوګي دي یو بل ته ویې لکه دا اورونه بلیږي لوګي دي داسې دی لکه د عرفې میدان عرفه کې ډېر خلک په میدان کې باغه زمانه کې را یو ځای شو غرمه میدان له ډوډۍ پخوله لوګي به هغه ورته وی چې نه دا ډېر زیات لوګي دي دا څنګه به یاره وایي دا پلانکي خلکو دغلته پلانکي کلی دی هغوی تنور اچولي دي بنو عمر ورته وی هغه لږ دي دا ورونه ډېر دي دا دقه د صحابو دمه کړې وه او ځان له خوراک مارا پخلی کو نو لوګي ختل په دې سوچ کې چې د رسول الله مبارک څوکیداران صحابه وو هغوی ولیدل او فورا ورپسې راغلل او ګرفتار یې کړل او د مټې ونیول نبي علیه السلام له درې واړه روان کړل اوس ته به څه وې زه به څه وې هر سړی به وایي چې ارمان دا دی چې اوس حقه چل ورسره وکړي کوم چې دوی حضرت حمزه سره کړی د دشمنان سرداران دي درې واړه او یې حضرت عمر کې هم دقه جذبه و رضی الله عنه چې هغه ولیدل بس اسې ورپسې اوس غلو مطلب یې دا و چې د رسول الله مبارک خوی موږ ته معلوم دی که هغه له ورسېدل ماپ کېږي چې په لارې چپه کړم په لارې بېغمه کړم او دوی فورا په دین په منډه روان دي چې عمر راپسې را روان دی هغوی ته خو د عمر خوی معلومه په دقه دی چې حضور پاک ته دوی درې واړه ورسېدل او حضرت عمر ورپسې ورسېد وی د الله رسول زما دې تورې ته یې پرېږده موږ له خو دې پړه پولې ودرولې وی نه عمره کښېنه الله دغه درې واړه سرداران د مکې چې حضور پاک له څومره صحابه شهیدان کړي څومره جنګونه کړي د دواړو جهانو سردار مکمل معاف کړل او بیا ورته حضرت عباس وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکړه که د دې مکې سردار دی وی خره د عزت دی چې د کور ته څوک دننه شو هغه ته امن او وی صاحب زما کور کې هوټل د مکې خلک نه راځي وی ښه چې څوک جومات ته رالل حرم ته هم په امن وی جومات هم راکوټې ټول پکې نه راځي وی ښه چې چا ځان پسې کو دروازه بنده کړو توره یې مونږ پسې راونه ویسته هغه ته هم امن ځه ابو سفیان څه وی هغه وخت مې ظاهر کې کلمه وی مسلمان شوم ظاهر کې خو پړه کې مې ایمان نو رستو په زړه کې ایمان مضبوط شو راغی مکې ته چې څنګه راغی وی الک خلکه ما دله یو ښه خبر راوړی دی یا خپلو کورونو ته دننه شئ دروازې بندې کړئ په امن یا زما کور ته راځئ په امن یا جومات ته راځئ په امن ښځه وهنده د عتبه لور وه د ډېر لوی سردار وه ډېره لور وه او هغه ښځه وه چې په احد کې د شهیدانو ته ګډېده هغه ښځه وه چې د حضرت حمزه په زړه باندې او په اینه چکونه لګولي راله او د ابو سفیان یې د ګیرې نه ونیو وی ته څه ګړې وړې وې او قوم ته یې وی راوځئ تورې راوالی په مونږ به خلک راځي په مونږ به مسلمانان حملې کوي شابه تورې نیزې راوالی جنګي سامان راوالی او ابو سفیان ته یې وی کمزورې خبرې مه کوه خلک مه یاروه ګیرې نه یې کلک ابو سفیان د خپل خاوند ونیو ورته ارسلي لحیتي اخوکه ګیره پرېږده نیکبختې کور ته ننوځه دومره لښکر دی چې ستا قوم یې مقابله نشي کولی د هغې د دواړو جهانو مبارک سردار په مکه مکرمه او صحبه صحابه رالل او لګیا دي خپل طوافونه کوي خلک په امن صرف یو څو کسانو
چې هغه مباح الدم او هغوی ډېرې مضبوطې غلطۍ کړې وې نو رسول الله مبارک د هغې متعلق ویلي چې دا به نه پرېږدو عیسی یو څو کسان دا به مړو باقي به ټول معاف دی کافر هم معاف و مسلمان خو معاف دی کافر هم معاف کمزوري مسلمان چې هلته او کافران ټول معاف زما ترم چې چا وجلی دی هغه هم پکې معاف زما د تر سینه چا پرې کړې ده هم پکې معاف زما د تر په زړه او په اینه چې چا چکونه لګولي دي هم ورکې معاف اثر یې څه شو صحابه وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغې خو مطلب دا و چې دشمن په دشمن ورشي نو نن سبا خو دا ښځې بیا به هر څه ورسره کوي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي نن به زمونږ په کور کې دننه زمونږ خویندو سره زمونږ لوڼو سره زمونږ میندو سره زمونږ ښځو سره بدعملی کېږي ولې دشمن دی دشمن خو هر څه کوي نن به زمونږ مالونه لوټ شي دا مسلمانان به مونږ نه خپلې بدلې هغې خو پې دا ګمان نه کو که نه وی سم نه شو اړو څوک رانلل وی مونږ ماشومانو ته وی چې تاسو ورشئ چې دا خبره غلطه ده او که دا رښتونې ده ځکه په مونږ خو څوک رانلل وی چې ماشومان لاړل واپس رالل وی چې مسلمانان خو راغلي د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي نه یې د چا پیاله یې ماته کړه نه یې د چا جام پټ کړه نه د چا د ښځې عزت واغېست نه د چا د لور عزت واغېسته نه څوک وینځه کړه او نه څوک غلامه کړه او نه چا نه څپېړه ویسته لګیا دي بس معاف یې کړل ټول حضور پاک اعلان زه ټول معاف بیت الله نه دننه بوتان را مات کړل بار چې کوم بوتان وغې ختم کړل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم او حضرت بلال ته وایي خېجه د بیت الله سر ته او بانګ ووایه نن د الله د توحید د وحدانیت اواز اوچت کړه اقا هندا اقا ښځه سره د نورو ښځو راغونډې شوې وایي مونږ ایمان راوړو خو ځان یې پټ کړی دی په برقه کې هغې وایي چې زما ایمان نه قبلیږي ما هغه جرم کړی دی چې هغه جرم په تاریخ کې اړو چا کړی نه دی د پیغمبر تره له مې سینه شلولې پوزه او سترګه مې ترې پرې کړې ده پوزه مې ترې پرې کړې سترګې مې ترې ایستې دي غوږونه مې ترې پرې کړي دي زړه باندې مې ورې چکونه لګولې دي هغه نه مې قیمې جوړې کړې دي زما ایمان به کوم ځای قبول شي ځان یې په برقه کې پټ کړی دی چې دا نورې ښځې به معاف شي زه به هم پکې منځ کې معاف شم او که دې وپېژندم پې حضور پاک خو مې پېژنې د کلي سړی مې دی چې رالل ښځې راغونډې شوې حضور پاک ته چې هغې ښځې راغونډې دي او هغې ایمان راوړي بیعت کوي وله ورغې چې ورغې و یو څو خبرې واورې یو خو ښځې او ما لاس نه راکوې ښځو سره لاس جنګول ګناه ده د خولې بیعت به او دویم یو ښځه مشره کې ډېرې به خبرې نه کوې د هغې یوې ښځې سره چې ما خبرې وکړې ټولو سره به هنده مشره وه د ابو سفیان د دې سردار ښځې ده د عتبه وډېره لور ده د شیبر ویره ده د لوی